د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 352 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 122 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 418 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 127 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 119 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 123 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 209 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 221 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 393 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 209 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 144 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 119 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 915 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 315 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 143 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 180 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 50 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 70 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 818 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 609 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 814 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 228 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې قضایي مرستیال د محاکمو د چارو د ارزونې او ښه والي په موخه تخار، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته سفر وکړ. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې 4 زونونو په یوه میاشت کې 1422 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 602 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 122 وثیقې هم اجرا کړي دي.